د کندهار راپاسېږي په دغه ډول غږېږي چې د ننګرهار او د لغمان او د کونړ ولایت د دې سیمې خلک ځکه زده کړې کوي چې دا بیچارهګان غریبان خلک دي او دوی ځکه تعلیم کوي چې د تعلیم له لارې دوی پیسې لاسته راوړي، دوی خپل ژوند مخ ته یوسي، او موږ خو چې تعلیم نه کوو دا ځکه نه کوو چې موږ خانان یو. اوس نو دغه خبره یې زموږ د کندهار ولسونو ته بېعزتي کړې ده. دلته چې زما دلته داسې ځوانان دي چې هغوی د کندهار دي، دوی د وطن افتخارات دي، موږ په دې باندې ویاړو، خو دغه انسان په خپله د دې کندهار د ولسونو توهین کوي. موږ غواړو چې دلته کندهاري ځوان دې راشي، دلته دې وغږېږي چې دغه انسان له شک پرته چې د پوهنتون استاده خو بیا غله خبره کړې ده. په دې کې شک نشته دی. تاسو دغه 13 ولسمشران دغه شی ګوره، دغه شی د وړتیا دا شی ته وړتیا بولې کې مجبوریت بولې. موږ دغه فرهنګ مخالف یم، دغه سیاسي فرهنګ او دغه اصطلاح مخالف. بس موږ دغه شی زالو، موږ دغه شی زالو. برمل خان یو دقیقه په یګي مل ورور ستونزه کم زینه شروع کیږي. ستونزه په دغه وخت کې شروع کیږي چې کله ستا یو ډاکټر دا د تا د ټولنې حقیقت ده، چې کله ستا د ټولنې یو ډاکټر راپاسېږي په خپلې ټولنې کې د یو ټیک ټاکر چې هغه په ټیک ټاک کې ګیمونه وي دغه صفتونه کوي، د تا د ټولنې د خلکو د ډاکټر غلیول دغه د ژوند کولو د فکر کولو. اوس درته دا خبره زه په کم نیت کوم چې ته دلته وایې تا به حتما ماسټرز پورې زده کړې کړي. کله چې ته دغه ذهنیت باندې یې چې کندهار زما سیاسي قبله ده، پکتیا دې زما سیاسي قبله، بدخشان دي، خو چې د سیاسي قبلې تر شا هغه څوک چې دغه امام ودرېږي هغه هم باید حداقل امامت وکړي. په دا ډول خو نه کېږي چې شاته ولس د سجدې په ځای رکوع ته کوي او رکوع په ځای سجدې ته ښکته کوي. دا رقم خو نه وي که نه. لږ زموږ دغه خبرې یوازې او یوازې د همدغه خلکو په ګټه باندې دي. والله که دغه دلایل به وغږېږو جناب ولسمشر، دا خلک څه رقم ممکن دي هوښیار سي او کوم څه په وړاندې خنډ دوی نه هوښیارېږي. مسله ټوله رواني مسله ده. د ځمکې په سر باندې کوم څه شی نه دي. د دغو خلکو د دسترخوان مجلس که چینج نه سه که نه او په نسلي توګه په دوی کې نظریاتي تغییر رانغی، نظریاتي تغییر، دوی باید د مالکیت احساس خلکو ته ورکړي. د افغانستان یوازې ځان د مالک نه بولي. که کله دوی مطلقا ځان مالک باله او د افغانستان نور خلک یې وزې او چرګې او غواګانې بللې او په دې باندې چې دوی ته به هر برخلیک ټاکل کېده، دا به په کندهار کې ټاکل کېږي او هېڅ چرت به نه پې ویل کېږي، په خپل مزاج به ټاکل کېږي لکه اوس چې ټاکلی ده. دا تاوان رسوي. دا څوک نه مني تاوان رسوي، دا باید په ګټه او تاوان باندې نه پي برمل صاحب. تاوان رسوي، بالکل تاوان رسوي او تاوان یې رسول هم دی، خو د دې لپاره پکار دا ده چې هغلته یو ولسواک نظام حاکم شي. او دویمه خبره دا ده چې دا د کندهار د مشرانو یا د هغوی د سیاسي مشرانو مسؤلیت نه دی چې نورو افغانانو ته موږ د کندهار وبخښه دغه خبره ډیالوګ ته ولاړه، ډیالوګ نه کوو پې. زه داسې وایم چې دغه د لوی کندهار طرف د دوی په دسترخوان په سر چې په کور کې د دنې کوم موضوعات څه ډول څېړل کېږي دا باید په مطلق ډول تغییر سي. تاسې پوهېږئ دوی څه سره وایي په خپل منځ کې؟ اتا په اړه، د ما په اړه، د پکتیا په اړه، د لغمان په اړه، د ننګرهار په اړه دی وایي چې که زه نه یم دا خلک به نه وي، که زه نه یم که د ما خوښه دی د دې خلکو خوښه به نه چلېږي. برمل خانه د دغسې شته نه چې زه نه یم ښه ده، دغه اوس چې زه کوم یم خبره دغه ده، موږ هم دغه وایو، نه یم ښه ده، خو دغه موږ هم ورته وایو چې وسړیه زه دا خبره به اوس داسې به وکړو چې موږ به د طالبانو مشر امیر المؤمنین ملا هبت الله اخندزاده مخاطب کو. وروره یو افغان ته، یو افغان زه، ته د کندهار، زه د پکتیا، دا بل افغان د ننګرهار، دا بل افغان، دا بل افغان، په کوم لحاظ باندې، په کوم لحاظ ته ځان ته اجازه ورکوې چې د ما د خور او د مور واک ته واخلې په لاس کې؟ ورکه ځواب په کوم لحاظ؟ پښتنوالی، اسلام، کوم نړیوال قانون، څه شی؟ خو د کندهاریت پر اساس دا کار له ما سره کوي، ځکه ته کندهاری ته کړی شي. کوم دلیل په کار نه ده، کومه وجه په کار نه ده، کوم علت په کار نه ده، کوم منطق په کار نه ده، ځکه د تا په دسترخوان دا شی تا ته درزده سوي دي چې دا ټول خلک د خره زامن دي، یو ته د سړي زوی، دا ټول خلک په خبر نه پوهېږي، ته به تصمیم ټاکي دې خلکو، دا ټول خلک
خلک نه پیژني یو تاسو خلک پیژني د افغانستان واک تاسو باید پلاس کې ولرئ. بیا په واقعیت د خبره کې د خبرې سړی نه صدر کې ټول د جنگ خلک دي. د منطق سړی نه صدر کې پوهنتون پروفیسر دی د مکتب مخالفت په دې خاطر کې د ځمکې نه لري. دا د خبرې خلک سو. خو که ته وایې چې تاسې له موږ سره ځان د موږ لیول ته راکته کوي وروره نه پایلوچي کړی سو نه ځان مړ کولی سو نه برمې ته غورځېدی سو دغه لیول نه موږ لرې ساته. موږ د دې لیول ته د نه درکته کېدا له وجې نه موږ ته پرېښی ستار شی کې ویې که په دې تمه یو ته به هوښیارېږې خو څه وخت خو راوټاکه ډیډلاین خو راکړه تر دې نه وروسته بیا که سړی نه سم بیا راته ودرېږه. خو د احمدشاه ابدالي نه نیولې احمدشاه ابدالي دلته راغی په هغه وخت کې برطانویانو ولسمشره برطانویانو دا اوس د 250 کاله پر رسول پرون د ابدالي په هغه وخت کې برطانویانو چې جوړول پوهنتونونه اکسفورډ فلان بستان د څه کول بخارا کې چپنې راتښتولې نه پرې برمل ته د ما امپراتور ته د ما امپراتور ته وګوره خو خونځ د ما د ترازه مخته ښه تر ظاهر شاه د 40 کاله حکومت وکړ 40 کاله په ما باندې حاکم په پغمان کې چې تا کوم ګلان کرل دي پرته لغه د چی کړ دی وطن پغمان کې نور ګلان نه خیم تا خپل ګلان دی په منځ کې د کرل دي دا کرزای شل کاله په افغانستان کې د ګاردان غنو امریکایانو د امریکایانو نه سدلته تر دا اوس پورې د ملا هیبت الله ټول افغانستان د ښځو واک نه درخصه پلاس کې نه درخصه بغیر له دې د خلکو نه پوښتنه وکړي د خلکو ته وایي تاسو به خفه کېږئ نه هدي اقل د تا لور زمکتت نه برته ته خفه کېږئ خوشحاله کېږئ غوسه کېږئ قار درځي که نه درځي بې احترامي درته ښکارېږي که نه درته ښکارېږي برمل نه ځان څنګه مشهور د دې خبرې مشوره مو کړه تا خو هغه د بیلچې سړی خو موږ ته معلومې پوه شوې چې بیلچه به دې پروژه وه نن چې کولی سي چې ته لږ زره وغږېږې دا قیسونه لږ تېر سي سمې هوښیارې د بیلچې لاس ته راځي افغانستان د ښو مستې مېلمستیاوې درته وکړو تاسې وروره جانه جناب ولسمشر ګوره محترم کندهاره ته دلته رالې غوسه شوې که نه و ده سره به وغږېږو خیر پر کندهاریانو مو ځانونه مشهوره کړه بس څه غواړي اوس موږ ولسمشر جنګ نه ورسره کوو ده سره به وغږېږو دی ولې راغی خو زه کوم درم په کار د پاکستانیانو برمل خان یو دی دی سره موافق ده که مخالف ده دی کوم شی ردوي هم اوس برمل خان لګي پرېږده چې وغږېږي مهرباني موږ خو بې سواده بې تعلیمه خلک یو ځانونه مو مشهوره کړل ټیک ټاکران یو تاسو خو ماشاءالله شاهان یې مهرباني وکړه لږ شاهي خبرې وکړه دیوه افغانستان خلک یې ټول یو بل ولایت نه یو دا کیسې بل ولایت ته توهین په دغه کندهاریانو ته ځان مشهور کړي ته چا پیژندل ته ماته دا ووایه علمي کومه خبره لري زه به لږ ورسره وغږېږم جناب ولسمشر ته ما د غوږ دا بې سواده ستاسې پوښتنه کوي ادم بې سواده ورسره غږېږم ولسمشر همدغه کندهاریانو باندې تاسې ځانونه مشهوره کړه په میډیا کې تاسو چا پیژندل کندهاره یوه دقیقه دغه زه کوم سره غږېږم ته غلط تا سره جنجال کوي ته غلطه خبره نه کوي جنجال وسره تاسو کوم څه باندې مخالفت کوي له دغه شاید موږ درواغ وویل سړی کشران به ستاسو څه زده کېده تا تعلیم یافته برمل خان یو دی قهی لکم هغه دی کې ډیر وروره اول خو درته ښه راغلاست وایم موږ دغې ټولنې نالوستي غورځېدلي بس بیکاره خلک یو تاسو خو ماشاءالله شاهان یې شک نشته بالکل اوس نو مهرباني وکړه زموږ د دغه د نن ورځې د لایف موضوع چې کومه ده په دې باندې لږ وغږېږه مهرباني ستا په موضوع باندې زه خبر نه یم چې ستا موضوع څه ده دغه مو ستونزه ده په خبرو خبر نه یې په چي نه خو ته باید په موضوع باندې ګوره ستا خبر کړه ټوپک در سره وسوی که ټوپک در سره وای دا جهالت دې مسکوه او زه یو دوه درې ډزه کول ته ګوره څه باید بیلچې سړی یې خیر ده زه به موضوع تعلیم موږ ته معلوم زه موضوع ته تشریح کوم ولسمشر دې سره خیر ده
خیر د ولسمشر لطفا ګوره ملګری تاسې خو دا مو ویلې چې موږ تاسو ټول د یو وطن خلک یو اوس په دا یو وطن کې د تاسې کنداریانو پرون په نورستان کې د چکر په نوم باندې په خلکو ډزې کړې دي تاسې په کندهار کې کومه جرګه کوم جماعت کې کوم 15 مشران راکېنستل خبر سوی که نه سوی خبر ستاسې ګلان کړل دي هلته خلک تاسې نوم اخلي خلک وایي دا جاهلان دي ټول جاهلان دي کم پکې هوښیار دي ځکه ډېر د جنگ خلک دي ډېر د قرضاو خلک دي ټول ځوانان د ولایت نه ګوره ټول خلک د یو ولایت نمائندګي نشي کولای نه حسب د جلال آباد یا د کونړ نمائندګي کولای شي نه زه د کندهار نمائندګي کولای شم پوه آیا ته مخالف دي هغو کسانو بالکل مخالف یم څوک چې په افغانستان کې تر نن پورې تا د هغو کسانو په اړه باندې ویډیو وکړه جوړ دې کړی مخ د کندهاریانو ویډیو نه ده کوم کندهاری مې ونه لید ټول دا رقم راسي موږ ته وایي زه اختلاف نه راوړم مانسته پوس ویل که تاسو یو ولایت ګټوي زه برمن خان دغه خبره به دغه سره دا غټه کو کې ډي ار زه یو پښتنه کوم دغه نن د افغانستان مشري د ملا هیبت الله خان په لاس کې راغی د کندهار دی کمره دی ولګوي او 15 خبرې وکړه چې دغه څه چې هغه کې دا سم دی کنه بغیر د کیمرې نم خبرې کیږي مشکل نشته هیڅ خبره نه کم داسې وغږیږي یو څه لګو غږیږي ته څه ویل لري ستا موضوع پر څه د زو پر هغه برابر سره وژغېږم لوست دي کنه ګوره د کندهاریان دي یا خبره پوکوي حج برمن ته دومره بیا عقل سره مرتد شه ملحد زه اصلا کې د ملحدینو سره خبرې نه کوم پوسوي زه حسب سره دا بحث چې زرا غړلې ملحد او مسلمان په موږ نګرزو دلته خبره د کندهار سوي دا د کندهار ټول خلک بار بار دا اعتراف کو او آصف خان هم دلته ورسره کښېنولی او دا نه وایي چې دلته بارک یو خبرګونی صاحب ګوره دا زما یا مایک دی وتړه ګوره بارک زه تر اوسه نه درته ما مایک درکړی او نه مې درته نوبت درکړی ډایرکټ د خوله خلاصه کړه او کیسې دې شروع کړلې چې حسیب هم دلته ناست دی او دا په کندهار نیوکه کوي ګوره دغه 2-3 کاله شو چې دغه لایفونه کې دی ګورم راځي کینی وخت در کوم خبرې کې هیڅ نسې کولای ګوره پالتو خبرې دي شروع کړي چې ځان غواړي چې مشوره کې پوسوي هیڅ نسې کولای دا بې سواده مغه کې لږ زره او خيار راولي چې هغه لګو غږیږي دا خبرې لګو تاسو نه محمود مرغون دی خيار دغه به درته وایي ته ځمکه نه لرې ځکه تعلیم کول زه خو ځمکه لرم خټې مې کړې څه به درته وایي یو تعلیم یافته باید راسي د دوی لږ وغږیږي او دغه خبرو رد وکړي چې مرهون کړي من خو څه بده خبره ما نه ده کړې برمن نه دي کړي دغه خبرې چې مرهون کړي دي دغه خبرې تاسو تایید کوئ که رد یې کوئ وایي چې موږ په کندهار کې انار لرو موږ انار خرڅوو موږ بزنسونه جوړ دي په ننګرهار کې وروره خلک ځمکه نه لري انار نه لري دوی مجبور دي تعلیم وکړي دغه خبره تاسو منئ چې موږ د تعلیم د موږ د ځوانانو د تعلیم کچه چې دومره پورته ده بې ځمکتوب ده بې مالداري ده موږ پیسه‌دار نه یو په دې خاطر او تاسو چې بې سواده یې په دې خاطر بې سواده یې چې تاسو خانان دی پیسه‌دار دي ځکه بې تعلیمه دي آصف جان ماته یو څو شېبې وخت راکړه چې بیا زه کار ته ننوځم کې مهرباني په خیر راغلی مهرباني وکړئ لومړی خو ټولو ته مینه او درناوی وړاندې کوم انشاءالله ټول سره روغ جوړ اوسئ آصف لالا برمل ورور نور ملګري چې دلته ناست دي ګورئ ښه که دغه ټول دغه کم بحثونه چې په لاره اچول سوي که دا ټول وشمارو ټول 10 نفره نه دي او یو شی زه تاته وایم آصف جانه باور په خدای وکړه زه د یو ننګرهاري په صفت د یو ګاڼیوال په صفت په کندهار کې دا خبره سمه نه ده چې ووایي پایلو چې د بېسواده دي ځکه د امان الله خان نه نیوله چې د ترقۍ او د پرمختګ او پیشرفتو د علم یو سمبولو همدغسې که لاندې راسو عبدالحی حبیبي صاحب د عبدالشکور لشاه صاحب د علامه همدا نازوانه زرغونانه محمود طرزی چې څومره ستر شخصیت و ملکه سرایه همدغسې په سلګونو نور شخصیتونه د کندهار له وروسته په نړۍ کې ځلیدلي دي د علم پرمختګ او پیشرفت ترقۍ په اساس او بالاخره نورو ته یې انګېزه ورکړې فکر ورکړی ده او ځانونه یې ته قرباني کړي دي بعضو نو زه نه غواړم په دغسې بحثونو کې بحث وکړم صرف دومره وایم چې دغه ډاکټر وي یا څو نفر نور وي دا باید جدي ونه نیول سي ځکه بهر
بعضې خلکې چې بهر راوتي دي هغې خپل اعصاب د لاسه ورکړي د 1 نفر 2 نفر 50 نفر 100 نفرو په خاطر هېڅ لازمه نه ده چې د یو مکمل ولایت نوم واخلو او دا بنډارونه خو کېږي دا خو جارو جنجالو دا ډزې خو پیار چې کېږي پرون په فرانسه کې وسوې په امریکا کې وسوې په اروپا کې وسوې جرم یو شخصي عمل ده بس د 1 نفر په خاطر د 1 هیبت الله په خاطر دا ټول قندهار او دا ټول مشران هغه علمي کدرونه باید موږ تاسو هیر نه کړو که نه یارانو وبرمل صاحب د صرف همدغسې لاندې راوختلم یوازې په سب چې موږ دلته دغه بحث کلي نه ده کړی دلته خو یو د کندهار خلکو د چا هم توهین نه ده کړی دلته غواړو چې دغه د منګ او د تاسو د افغانانو د بحثونو میچورټي لږ پیدا کړي منګ او تاسو ټول ځان په شمول چې کله په یو انسان نیوکه کېږي که هغه د هرې سیمې یو منطقې ده باید ورور یې د هغه په مقابل کې حساسیت ونه ښیي که حکمتیار باندې نیوکه کېږي بیا د حبیب رحمان حکمتیار د دې په مقابل کې پانسېږي ځکه پلار یې د دې ولسونو په نمایندګي باندې هلته یو حزب مشر دی په همدغه ډول باندې اوس دلته یو ځوان د کندهار راپاڅېږي په دغه ډول غږیږي چې د ننګرهار او د لغمان او د کونړ ولایت د دې سیمې خلک ځکه زده کړې کوي چې دا بیچارهګان غریبان خلک دي او دوی ځکه تعلیم کوي چې د تعلیم له لارې دوی پیسې لاسته راوړي دوی خپل ژوند مخ ته یوسي او موږ خو چې تعلیم نه کوو دا ځکه نه کوو چې موږ خانان یو اوس نو دغه خبره یې زموږ د کندهار ولسونو ته بېعزتي کړې ده دلته چې زما دلته داسې ځوانان دي چې هغوی د کندهار دي دوی د وطن افتخارات دي موږ په دوی باندې ویاړو خو دغه انسان په خپله د دې کندهار د ولسونو توهین کوي موږ غواړو چې دلته کندهاری ځوان دې رابراشي دلته دې وغږېږي چې دغه انسان له شک پرته چې د پوهنتون استاده خو بیاقله خبره یې کړې ده دغه خبره غلطه ده خو چې دلته کندهاری ځوان راپورته کړي د پر ځای چې د دې خبرې رد وکړي دغه ځوان نور هم ډېر څه ویلي دي هغه ولې نه کته څه چې کله یو انسان غږېږي بې تربیه مه کېږه نو لږ یې نقد پرې وکړي نیوکه پرې وکړي د دې په خاطر یې ملاتړ مه کوه چې هغه د تارې سیمې او د منطقې ده زه دغسې کې درته وایم هر هغه څوک که هغه د ننګرهار دی که د لغمان دی که د کونړ دی او که د کوم بلې سیمې ده زه د ختیځ یم چې غلط کوي پلار یې هم باید نقد سي تر څو ټولنه اصلاح سي که دا ډول د خلکو غلطو کړنو ته هم تاسو چکچکې وهئ بیا نو دغه د ټولنې کې تاسو تحول کله راولئ تغییر کله راولئ د نقد ځای نشته په چا نقد نسي کولی باید خوله دې بنده وساتي که د نقد وکړه مور خور د سبا درته کنځي دغه لایف نن تېرېږي سبا ته به تاسو ګورئ زما فامیل زما خور زما مور ټول درته کنځي په څه خاطر بس په دې خاطر چې په دغه سیمې باندې زه د دې سیمې په یو ځوان زه غږېدلی یم د هغه په فکر زه غږېدلی دغه زموږ ستونزه ده خو زه شخصا زه خپل ځان د خپل ملګرو ته لا اجازه نه ورکوم که یو څوک زما په باندې وکړه که زما په سیمه باندې غږېږي زه ورته وایم چې پرېږدی چې غږېږي دغه زما په دغه لایفونو کې په لسګونه دفعې ما په خپل په ولایت باندې ګپ نه دی لګولی زه تل د ګلپي خبره نه کوم چې لغمان کې موږ ګلپي کرو موږ بادرنګ کرو دا اوس دغه سیمه کې زه پیدا یم دا زما چوایس نه دا زما انتخاب نه که زما انتخاب وای زه باید په امریکا کې پیدا ځکه دا خابات ملک دلته به مې درس ویلی او دلته به مې پرمختګ کړم دغه شیان چې زموږ په لاس کې نه دي زموږ په واک کې نه دي ولې دا دومره تاسو په دې باندې ویاړ کوئ بې ځایه